پرله پسې ژمنې سوي خو په عمل کې. په کندهار کې د دولتي ښوونځیو ښوونکي وایي له شاوخوا 5 میاشتو را په دې خوا معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د خپل حق غږ پورته کړ، خو هغه مهال یې په تشو ژمنو د څه وخت لپاره غږ خاموش شو. خو آیا پر تش نس لا څومره صبر؟ کندهار ژوندون د یو شمېر ښوونکو سره خبرې کړې دي. د دوی په خبره 5 میاشتې کېږي چې موږ معاشات نه لرو، او معاشات چې دي زموږ سره یو څه مشکلات راوځي کړي دي، چې مثلا کورني مشکلات مو زیات شوي دي، او بل دا مشکلات موږ ته راځي شوي دي د معاشات څخه اقتصادي ستونزه د ډېرو استادانو خصوصا د ټول افغانستان، یوازې داسې نه چې د کندهار دی، او بل دا چې د ورځ تر بلې ګرانښت هم ډېرېږي، او د استادانو معاشات هم د 5مې میاشته ده چې دغه میاشته شروع شوې ده، 5مې میاشته ده چې موږ معاشات نه لرو، او په کور کې مو شی نشته د خوراک او د څښاک دپاره، او موږ ټوله په دغه لوی مشکل اخته یو. موږ تقریبا 80% د مشکلات سره مخامخ یو. کومه خوا درته یاد کړم، تیل، ګاز، خوراکي توکي ټوله نرخونه اسمان ته ختلي دي، او ته معاش ونه لرې په نتیجه کې تا ته امتیاز نه کوي در، ته څنګه ژوند کوې؟ نو استادان چې اوس ورته ګورم ډېری وخت دی در پورو لاندې دي، ډېری وخت پورونه کوي. دا اوس ما خپل پور کړی د پورو لاندې یم. دا اوس مسؤلین بیا د معاشاتو د ورکړو ژمنه تازه کوي. د کندهار د پوهنې رئیس قدرت الله وصال وایي د ښوونکو لپاره د 2 میاشتو معاشات ترتیب کړي چې نږدې وخت کې به ورته توضیح سي. د معلمانو یا د استادانو د معاشاتو دپاره پر آمادګي ښودل سوې ده. د اسد د میاشتې معاشات ور د مخه اجرا سوي دي، او سنبلې او د میزان معاشات دا هم د وزارت مالیې څخه افغانستان بانک ته ورکول سوي دي. هغه د عزیزي بانک سره قرارداد سوی دی. نو 2-3 ورځې به ځکه اخلي چې د ولسوالیو کې هم د ثبت نام وسي، او هر معلم ته خپل کارت ورکول سي. نو ان شاء الله فورا دستي به د ویش لړۍ شروع کیږي د 2 میاشتو پرې وځي ان شاء الله. کندهار ولایت کې استادان او معلمان وایي چې موږ ته د 5 میاشتو راهیسې معاشات نه راکول شوي، او په ژوند کې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. بل خو د کندهار د معارف مسؤلین بیا وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د 2 میاشتو معاشات ورکول شي. محمد محمدي، ژوندون رادیو تلویزیون، کندهار.